نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره دومره عظیم ثواب من صلى العشاء في جماعت فكأنما قام نصف لیله چا چې د ماسوتن مونږ د جمع سره وکړو دومره ثواب ته میلاو شو لکه چې نیمه شپه تهجد یې کړي نیمه شپه. ومن صلى الفجر في جماعه فكأنما قام الليل كله او چا چې اوس بیا د سبا مونځم د جمع سره ملګری کو نو دومره ثواب ورته میلاو شو لکه چې ټوله شپه په تهجد ولاړي. تهجد ته نشي را پاسېدلی، تهجد خو ځاله عظیم ثواب د آینده کې به ذکر کوي انشاءالله، خو که نشي را پاسېدلی نو کم سے کم ماخوستن او د سهار لمونځ خو د جمع څه کوئ که نه چې دا ثواب خو کم سے کم تاسو ته میلاویږي که نه. دا حدیث صحیح مسلم کې نقل دی. صلی اللہ علی